اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو هېوادوالو. د ما دا ویډیو خاص کر د دغې ښځې لپاره ده. دا عکس به تاسو وینئ د ما دې څنګ کې دې څو خبرې کړي دي. څو خبرو زه ورته لنډ پیغام لرم، لنډ جوابونه لرم. دې چې ویل د منظور پښتون د افغانستان ته د لاړ سي، هر کله د راسي منظور پښتون غوندې ورونو ته موږ هر کله وایو افغانستان د موږ دا او موږ سره په ګډه کولی شي وایي دا خاوره به موږ سره وایي مابادي تا غوندې ښځې تا غوندې زه به دا درته وایم چې ته خو معلومه ښځه خلکو ته ټول چې د پاکستان زه به دا درته نه وایم چې د پاکستان د هر آیساید د ایجنټ بې نکاح ښځه یې دا به زه درته نه وایم، دا ټول ولس درته وایي او هر چا په خپرونو کې ما فیسبوک وکته چې ته همدغه یې او واقعا چې تا دې خبرو نه دا معلومېږي. زه راځم تا ویل چې افغانان وږي د ډوډۍ نه لري. د ما هر افغان د تا له خان نه تا له پاچایانو نه ښه ډوډۍ خوړلې همیشه د ما یو غریب د ما یو سوالګر. راځم دې ته چې کله چې افغانان مهاجر شو پاکستان ته راغلل د داسې کوم راشن له ملکونو نه افغانانو لپاره راغی، کومه مرسته امداد به چې راته والله په بالله لا اله الا الله محمد رسول الله باندې مې د قسم که یو افغان ته مو رسېدلی هغه ټول ستا غوندې خلکو وخوړل، ستاسو غوندې مشرانو. زه راځم دې ته چې افغانستان پښتانه ته چې کومه مرسته راتله خو راونه رسېدله. افسوس دا چې په هغه مرسته باندې کاش چې د پښتنو سیمې اباده سوې وای، کاش چې په هغو پیسو باندې چې امریکایان او نورو هېوادونو نه مرسته راغلي په هغې پاکستان کې د پښتنو سیمې اباد شوي، خو نه په هغې اسلام آباد ته اباد شو، په هغې د پنجابیانو زویونه اباد شو. شرم تا ته پکار ده بې حیا. هغه یو پښتون ورور راجګ شوی ده، موږ له هغه سره ولاړ یو، ښه په مېړانه به یې ملاتړ کوو انشاءالله. او تا غوندې چې ما درته لږ مخکې مې ویلې چې ته څه رقم ښځه یې، که تا ته به زه دا نه وایم ټول خلک تا ته لګیا دي وایي چې ته یو د کوم ځای کې پیدا یې، کوم منډۍ کې نه پوهېږم چې هغه منډۍ کې پیدا شوي نو ښه هغه یو لږ شرف به لري، لږ به په خپلې پښتو دردېږي، لږ په خپلو پښتنو باندې ولاړ وي. او بله خبره تا دا کړې ده په دې کې چې زه هره خبره بې ثبوته کوم که عمران خان پس مې کړي که بدل کړي چې ثبوت نه لري میدان ته مه راځه. خاص دا ویډیو ته ثبوت نه لري د دې لپاره یې درته کوم چې تا افغانان ته ویلي وږي دي چې هغه وږي نه لري. د ما په ډوډۍ غټه شولې ما ته لګیا یې وایي له ما پیدا په ما لګیا، مغه کار په تاسې باندې م شوی ده بې حیا یو بې غیرتې. زه به نور الفاظ درته نه استعمالومه چې واقعا ته افغانان ته ډېر سپکاوی کړی ده په دې کې. زه په دې کې نه بعد زه راځم ارجې موسی خان او طاهر خان ته زه دا پیغام ورکوم په دې ویډیو کې. زما ویډیو شاید وګورئ هغوی زما په دې خبرو شاید تاسو خفه شوي یاستئ. طاهر خان یا راج موسی به وي چې ما تاسو سره ژمنه هم کړې وله چې موږ به د یووالي کار کوو. دغې ښځې ته جواب چې دې ما دا ویډیو که دې افغانان پکې نه وو یاد کړي ما څه شی نه ویلې، دې هره پیره افغانانو ته سپکاوی کړی، پښتنو ته مثال سپکاوی په دې ویډیو کړی چې تاسې مثال د دې خلکو خپلو کې هم جنجال شي نمک حرام او افغانان وفادار نه دي. زموږ وفا نړۍ ته معلومه ده او چې موږ سره کوم خلک استو خیر وخت تاریخ خبرې کوي، وخت خبرې کوي. خیر که نن په افغانانو باندې بده ورځ ده چې هر هېواد له موږ سره دښمني پالي او نن پرېږدي چې سر جګو. خو بیا هم دوستانو د ما د کوزې پښتونخوا هغه دوستان چې کوم د منظور پښتون تر شا ولاړ دي ټول ته زه احترام لرم او هر کله د راسې منظور پښتون ته موږ هر کله وایو افغانستان کې غوندې ټولو پښتنو ته دا د هغوی هم کور ده، هر کله راتلی شي. دوستانو که په کومو خبرو مې خفه شوي یاستئ بښنه درنه غواړم او د ما ویډیو خیر ناوخته مله دوستانو زنګ راووهه چې ډېرې بدې خبرې مې کړې واقعا د دې لپاره مې خاص دا ویډیو کړله. آینده کې د کوزې پښتونخوا ورونه هغه کوم دا خواهش کوم هغه کوم چې کله داسې ویډیو راځي نو دا به ښایي له ما نه بهتره دی چې تاسو خپله جواب ورکړئ ورته او موږ به دغه شی خپلو ته جواب ورکوو چې د یووالي د منظور پښتون ملاتړ اعلان کړو. بیا هم نړۍ مننه لیدونکو تر بیا تر بلې ویډیو پورې ښې چارې ښې شېبې د الله په امان.